او چا چې ارمان د شهادت د ژوند سبب ګڼلو په شهیدانو کې هم هغه کس شهید نه و. دا شعر غزل بیا ورته. او چې چا ارمان د شهادت د ژوند سبب ګڼلو په شهیدانو کې هم هغه کس شهید نه و. او خیال خو دې ټول جدید و خو جمیل چرته و. او کار دې صاحب ښه جمیل خو جدید نه و. ډېر ښه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمن کتونکو لومړی د کوم اسپیشل ته مخاطب یم. قدرمن کتونکو د کوچی سیمې خیسته شاعر اور زلمه شاعر باسط الله مسرور صاحب را سره موجود دی. په دغه پروګرام کې سره باسط الله مسرور صاحب کیناستای کوي او ټول نور پروګرام کې هر کله او ډېر مینه ورته یم. ډېره مننه المدینه وروره مننه. نو هر کله راشئ ډېره مننه. صحیح. او ورڅه به اوس موږ سره شعري کوئ؟ څه به درته وایو لاغونتې غزل ده چې اجازت دی د مروان الله ارمان صاحب په اجازت سره څه تازه غزل ده چې کمی ارمان کمی خواهش کړی دی اکثر می ستا په نمایش کړی دی. صحیح. کمی ارمان کمی خواهش کړی دی اکثر می ستا په نمایش کړی دی او نوزی زړه می ستا یاد نوزی ما پرې څو وار آزمایش کړی دی. ډېر ښه شعر دی. نوزی زړه می ستا یاد نوزی ما پرې څو وار آزمایش کړی دی او د حیرانې غېږه کې خوب وینمه د حیرانې غېږه کې خوب وینمه ستا سترګو ما ته ګزارش کړی دی او ته د خپل سوچ سی پیمانې راواخله ما خو د خپل خیال پیمایش کړی دی. صحیح. ډېر ښه. او مقته ده چې پوره کېږي نه په دغه دنیا مسرور یو داسې فرمایش کړی دی. ډېر ښه شعر دی. ځل بیا ورته وایم دا شعر چې پوره کېږي نه په دغه دنیا مسرور یو داسې فرمایش کړی دی. ډېر ښه شعر. غزل مطلب ده چې ما په ټول ژوند کې بس هم دا روغه چاره وکړه ما په ټول ژوند کې بس هم دغه روغه چاره وکړه چې د مرګ لوبه مې په خپل ځان ستا د پاره وکړه او تا د نفرت زمزمې عامې کړې قدم په قدم تا د نفرت زمزمې عامې کړې قدم په قدم ما د الفت تذکره یار په هره لاره وکړه. او شعر دی چې څوک چې ولاړ و د غرور د غرو په دنګو څوکو څوک چې ولاړو د غرور د غرو په دنګو څوکو د بې کسۍ کیسه مې هغه چا تیاره وکړه. ډېر ښه شعر. او وخت مې د خړو پړو هیلو وکړو شرم بیخي وخت مې د خړو پړو هیلو وکړو شرم بیخي ته مې حیا د درد لمبو نه انتظار وکړه. او مطلب ده چې مسرور ښکته به دې پرېوځي سیارې د غزل که د خیالونو چرته تیښته له معیاره وکړه. ډېر ښه شعر دی. د خیر شعر ورته بیا وایه. مننه. مسرور ښکته به دې پرېوځي سیارې د غزل که د خیالونو چرته تیښته له معیاره وکړه. غزل دی چې وخت هم زما د پاکې مینې څه تایید نه و او بخت هم زما د ارمانونو پوخ مرید نه و. بیا وخت هم زما د پاکې مینې څه تایید نه و بخت هم زما د ارمانونو پوخ مرید نه و او چا چې ارمان د شهادت د ژوند سبب ګڼلو په شهیدانو کې هم هغه کس شهید نه و. دا شعر ځل بیا ورته. او چې چا ارمان د شهادت د ژوند سبب ګڼلو په شهیدانو کې هم هغه کس شهید نه و. او خیال خو دې ټول جدید و خو جمیل چرته و او کار دې صاحب ښه جمیل خو جدید نه و. ډېر ښه شعر دی یار. او مننه. ځکه مې شونډو نې سرخا د فریاد نه ښکارېده زړه کې مې درد د مینې و خو ډېر شدید نه و. او مطلب ده چې ته به هم لوګی کوې زړونه زما سترګو ته مسروره تا نه خو مې دغه یو امید نه و. کله که مکل شم او کله عقلمند شمه ډېر په دغه خوی باندې خپل ځان ته فکرمند شمه ډېر. ډېر ښه شعر دی. یو ځل بیا ورته. مننه. کله که مکل شم او کله عقلمند شمه ډېر په دغه خوی باندې خپل ځان ته فکرمند شمه ډېر او د دومره لویو اوږدو زلفو په پردو کې پټ یم سرګند به نه شمه که هر څومره څرګند شمه ډېر. او لکه خزله مې تیار ډېران ته مه غورځوه په کار به خامخا راځمه که خیر ګند شمه ډېر. ډېر ښه دی. او ګمان دې وشه چې مې بندې شي ساګانې د زړه
ګمان دی وشه ګمان دی وشه چې می بند شي ساګانې د زړه کله نه کله چې د فکر کې بند زند شمه ډېر او بیا می هم شماري په پردو کې نږدې نه رادرومي که ورسهر څومره نږدې شمه پیوند شمه ډېر ډېر ښه او اخري شعر د مختره چې ګمان کوم چې دغه خلق به می په مړو حساب کړي ګمان کوم چې دغه خلق به می په مړو حساب کړي مسرور یاره که بدزن د ستړي ژوند شمه ډېر بل غزل دی چې ټولو په اجازه تایید ستا د یادونو د مذهب کیږي ماښام کې فکرونه هم د مینې په سبب کیږي ماښام کې او چې څوک مې د سحر په رڼاګانو کې زخمی کړي زمانه بیا د هغه چا طلب کیږي ماښام او مننه چې څوک مې د سحر په رڼاګانو کې زخمی کړي زمانه بیا د هغه چا طلب کیږي ماښام کې هم ګرمې میخانې وي اوازونه د قربان وي هم ذکر په جماعت کې د پاک رب کیږي ماښام کې او خوشبویي مسپخین نه راخوره زما په زړه وي حمله چې مې د فکر په مکتب کیږي ماښام کې او اخري شعر دی چې تیارې رانه غمونه او سپوږمۍ زخمونه غواړي مسرور فیصلې د خپل مطلب کیږي ماښام کې سره صاحب ډېره مننه د ټایم راکولو یو جهان مننه انشاءالله بیا به ریکارډینګ جوړو ډېره مننه کوم د قدرمنو کتونکو هم چې موږ ته د ما ټایم راکړی موږ ویډیو تر خیره پورې وکړه ډېره مننه